الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله أكبر. الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د رد ظلم عملیاتو د وروستیو 40 ساعتونو مهمو پیښو سره ستاسې په درانه چوپړ کې په تېرو 40 ساعتو کې په افغانستان او پاکستان کې ځینې مهمې پیښې رامنځته شوي دي چې د دې جملې څخه په پاکستان کې د بلوڅو ازادي غوښتونکو د بلوچستان په مختلفو ښارونو باندې حملې ترسره کړي او ځینې مهم ښارونه یې په خپله ولکه کې راوستي دي او دغلته د تګ راتګ ټولې لارې د بلوڅو ازادي غوښتونکو لاس تلویدلي دي او دغلته یې په مختلفو سیمو کې خپل چک پوسټونه اچولي دي او په منظم شکل باندې دوی تلاشي روانه ده. همداشان په خیبر پښتونخوا کې بیا د تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی او دغلته یې په تېرو 40 ساعتونو کې تقریبا 18 بېلابېل عملیات د پاکستاني پوځ پر وړاندې ترسره کړي دي چې ویل کېږي ډېری پاکستاني پوځیانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په داخل د هېواد کې بیا یوه ډېره لویه او یوه ډېره مهمه پیښه دا رامنځته شوې ده چې دلته په هېواد کې په ډېری ولایتونو کې افغان ولس لاریونونه کړي دي او خپل پراخ ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو څخه اعلان کړی ده چې په دې ولایتونو کې د پکتیا ولایت، د خوست ولایت، همداشان د پنجشیر ولایت او د دې ترڅنګ د پروان ولایت او د ډېری ولایتونه داسې وو چې په هغې کې پراخ لاریونونه شوي دي او د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ولس پراخ ملاتړ اعلان شوی. ډېریو له اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته باید اجازه ورکول شي تر څو پورې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې عملیات ترسره کړي او دوی هم په دې عملیاتو کې برخه واخلي تر څو پورې د هېواد د دفاع مسؤلیت چې ده دوی هم ادا کړلی شي. د پاکستاني رژیم پر وړاندې د جګړې لپاره تېره ورځ زرګونو پنجشیري ځوانانو نوم لیکنه کړې ده او په رسمي شکل باندې غوښتي تر څو پورې دغې جګړې ته واستول شي. د پنجشیر ولایت مقام ویاند چې د سیف الدین لټون بیا د په خپلو خبرو کې ویلي دي له رسنیو سره چې په پنجشیر ولایت کې 4,106 تنه تر اوسه پورې دې ته آماده شوي تر څو پورې د پاکستان پر وړاندې د جګړې لپاره رسما نوملیکنه وکړي او د پنجشیر ولسونه بیا وایي چې موږ د پاکستان پر وړاندې د جګړې لپاره په هر شکل او په هر زمان او په هر وخت کې آماده یو او چمتو یو چې چېرته موږ ته اسلامي امارت اجازه راکړي نو موږ به د پاکستان په مقابل کې په زغرده سره وجنګېږي او د خپلې خاورې څخه به دفاع وکړو. د دې سربیره د هېواد نږدې ټولو برخو کې د پاکستاني رژیم پر وړاندې د جګړې لپاره چې اسلامي امارت ته شروع کړې ده د اسلامي اردو ملاتړ شوی دی او همداشان د هېواد مشرانو، ځوانانو او سپین ږیرو ټولو د اسلامي امارت څخه غوښتي تر څو پورې دوی ته اجازه ورکړي چې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې وجنګېږي. د پکتیا ولایت زرګونه اوسیدونکي بیا د افغانستان د اسلامي امارت د ملاتړ لپاره واټونو ته راوتلي او خپل پراخه ملاتړ د اسلامي امارت څخه اعلان کړی دی او دوی په خپلو شعارونو کې د پاکستان د پوځي رژیم وروستي بریدونه په کلکو ټکو باندې غندلي دي. په ځینې ویډیوګانو چې پخوا له رسنیو کې لاس په لاس کېږي داسې ښودل کېږي چې زموږ ډېری مشرانو خپل هغه پخواني او قدیمي توپکونه چې د جهاد له وختو تر اوسه ورسره پاتې دي هغه یې راخیستي دي او وایي چې موږ ته باید اجازه راکول شي په هر قیمت چې وي موږ د پاکستان په مقابل کې جنګېږو. همداشان علماو کرامو هم په دې لاریونونو کې ګډون کړی و او
د هیواد څخه دفاع یې د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو یو مشروع حق وباله او ویل چې د دوی دغه سرښندنې موږ ستایو او موږ یې په هر حالت او په هر وخت کې ملاتړ کوو. د پکتیا وروسته بیا په پکتیکا کې هم زرګونه ځوانان او مشران راټول شوي دي. زرګونو خلکو د امنیتي دفاعي ځواکونو په کلکه باندې ملاتړ اعلان کړی دی او په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو هغه مېړانه او ستایلې ده او ډاډ یې ورکړی دی چې که چېرته اړتیا پیدا شي په هر حالت کې به د دوی ملاتړ وکړي، حتی که چېرته اړتیا د فدایي پیدا شي هم دوی چمتو دي تر څو پورې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې فدایي حملې ترسره کړي. همداشان د پاکستان ته که لاړ شو، د پاکستاني طالبانو غورځنګ تېره ورځ خبر ورکړی چې دوی د پاکستاني رژیم پر 18 جلا جلا ځایونو باندې د دوی په پوستو او چک پوینټونو باندې حملې ترسره کړي دي او په دې کې ډېر ګڼ شمېر پاکستاني عسکر وژلي دي. یاد غورځنګ یوه خبرپاڼه خپره کړې ده او په دې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د دغو بریدونو ځایونه پیښور، جنوبي وزیرستان، چترال، باجوړ، ټانګ او دیره اسماعیل خان، خیبر، مردان، مکران او مومند ولسوالۍ ښودل شوي دي چې په دې کې پراخ عملیات ترسره شوي دي او ډیری پاکستاني پوځیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. معلوماتو له مخې په دغه عملیاتو کې د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم پاکستاني عسکرو ته وراوښتي دي چې ځینې پوستې د پاکستاني طالبانو لاسته ورغورځېدلي دي او هلته یې شته ټول مهمات او اسلحې خپلو لاسو ته راوړي دي. د دوی په وینا چې دغه اسلحې د دوی په جنګي بهیر کې نور هم د دوی سره مرسته کولی شي. د ملي دفاع وزارت بیا له پاکستاني ملیشو د نیول شوو وسلو ویډیو خپره کړې ده چې دوی کومې وسلې چې په تیرو عملیاتو کې د پوستو د نیولو د فتحې په وخت کې او د نیولو په وخت کې دوی هغه کوم اسلحې چې لاسته راوړې وي هغوی نمایش ته ایښي دي او هغه د خواله رسنیو له مختلفو پاڼو څخه نشر کړي دي او دوی ویلي چې دا هغه اسلحې دي چې د رد ظلم عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې دوی نیولي دي او لا هم ځینې اسلحې رسنیو ته نه دي په ډاګه شوي چې دغه اسلحې موږ نیولي دي، خو ځینې بیا په خواله رسنیو کې لاس په لاس کېږي او دغه خبره یې راسنیز کړې ده. یاد وزارت به په دغه یاد وزارت به په خپله یوه خبرپاڼه کې داسې ویلي چې په دغه عملیاتو کې سلګونه پاکستاني عسکر په هلاکت باندې رسېدلي، وژل شوي دي او څو میله درنې او سپکې وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي. همداشان 2 پایې غټې مخابرې او زیات شمیر دفاعي مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دې ترڅنګ که لاړ شو بلوچستان ته، په بلوچستان کې هم د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو تېره ورځ ډېر پراخ عملیات ترسره کړي وو د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې. په بلوچستان کې د سبي ولسوالۍ د ګلو ښار د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو لاسته غورځېدلی دی. سرچینې بیا وایي چې دغه ښار په بشپړ ډول باندې سقوط کړی دی او پاکستاني عسکر چې دغلته په سیمه کې موجود وو ټول د بلوڅو ازادۍ غوښتونکي غورځنګ لاسته ورغلي دي. په اوس مهال کې د دغه ښار او همداشان د نورو ښارونه چې د خدار ولسوالي ده دغلته ټولې لارې د بلوڅو ازادۍ غوښتونکي غورځنګ لاسته غورځېدلي دي. تېره ورځ بیا د خدار په ولسوالۍ کې هم د بلوچو ازادۍ غوښتونکو پراخ عملیات ترسره کړي وو چې په دغه عملیاتو کې ډېری مهم ځایونه د بلوچو ازادۍ غوښتونکو غورځنګ لاسته ورغلي وو او دغلته شته پولیس او ملیشې بیا وژل شوي وي او ځینې بیا د بلوڅ ازادۍ غوښتونکو غورځنګ لاسته غورځېدلی وي چې دا په دې وروستیو کې ډېر لوی عملیات دی چې د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو غورځنګ له لوري ترسره کېږي. تېره ورځ بیا د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو غورځنګ بیا ویلي و چې هغه 7 تنه پاکستاني پوځیان چې دوی د هیروپ په نوم د هیروپ 2 په نوم په عملیاتو کې نیولي وو هغه یې وژلي دي. دوی غوښتنه کړې وه چې
د تبادلې لپاره د دغه عسکرو سره تبادله شي تر څو پورې دوی هغه بندیان چې د پاکستاني پوځي رژیم په اسارت کې خپلې شپې او ورځې تیروي هغه راخلاص کړي او په بدل کې دغه پاکستاني پولیس بیرته خوشي کړي شي. خو پاکستاني پوځي رژیم بیا د خپلو دغه عسکرو د پیژندنې څخه انکار کړی او دوی ویل چې موږ دغه عسکر نه پیژنو او دوی د پاکستاني پوځي رژیم غړي نه دي. خو په خواله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې نشر شوي هغه په ښکاره ډول باندې دا څرګندوله چې د هغوی کارټونه او هغه فورمونه چې دوی سره موجود وو ټول د پاکستاني پوځي رژیم اړوند وو او دوی په ښکاره باندې ویلي چې موږ د پاکستاني پوځي رژیم غړي یو او اوس دوی زموږ د پیژندنې څخه انکاري دي او دوی وایي چې دا خلک زموږ د پوځ غړي نه دي. همداشان په تېره شپه بیا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په پاکستاني پوځي رژیم باندې یو ځل بیا تعرضي عملیات ترسره شوي دي چې په دې کې د ننګرهار ولایت د لعلپورې ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې په شایباغ کې د دغې پوستې اړوند ځواکونو په پاکستاني رژیم باندې د ثقیله وسلو ډزې کړي دي او دغه پوستې ویل کېږي چې په بشپړ ډول باندې زیانمنې شوي دي او له منځه وړل شوي دي. اوس مهال هم دغه سیمه کې جګړه روانه ده خو دقیق معلومات د ځاني او مالي تلفاتو تر اوسه پورې نه ده شوی او داسې ویل کېږي چې د غلطه پراته ټول پاکستاني پوځیان له منځه وړل شوي دي. په پکتیا کې هم تېره شپه بریدونه ترسره شوي چې په هغې کې هم پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. بیا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ارغستان کې هم د افغان امنیتي ځواکونو له لوري عملیات پیل شوي وو چې دغه عملیات تر ډیره پورې په کامیابۍ باندې روان وو او دغلته کوم د زریدار پوستې په نوم باندې چې کومه پوسته وه هغه په بشپړ ډول باندې نړول شوې ده او همداشان دغه پوستې کې شته ټول مهمات افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس باندې ورغلي دي او همداشان ویل کېږي چې یو زریدار ټانک هم دوی د فرضي کرښې څخه افغانستان ته بیرته راړولی دی او دغه عملیات په بشپړ ډول د پاکستان په خاوره کې ترسره شوي دي. په تورخم کې هم تېره شپه نښته رامنځته شوې ده خو دغه نښته تر ډیره پورې لیزري ځواکونو په مخ باندې وړې ده. د لیزري ځواکونو له لوري د پاکستاني پوځي رژیم ځینې عسکر هم په نښه شوي دي چې هغه ووژل شوي دي او جسدونه اوس هم پراته دي. د سرچینو له وینا چې دغه جسدونه د تېرې ورځې راهیسې تر اوسه پورې پراته دي او چاته اجازه نه ورکول کېږي تر څو پورې دې جسدونو ته ور وړاندې شي چې د لیزري عملیاتو دغه عملیات تر ټولو ځانګړي عملیات په دې ګڼل کېږي چې د لومړي ځل لپاره د تورخم په فرضي کرښه باندې د دغه کمیسارۍ مربوطه پولیسو پر وړاندې باندې ترسره کېږي او دغلته درنه مرګ ژوبله اړوي او ډېری پاکستاني عسکر پکې وژل کېږي. سرچینې بیا وایي چې نن شپه پاکستاني لوري دوه نور پوځیان هم په نښه شوي دي چې هغوی هم په دغه کې وژل شوي دي او خپل ژوند له لاسه ورکړی دی خو پاکستاني په رسنۍ بیا تر ډیره پورې د دغه جسدونو او د دغه پیښو په اړه باندې دقیق معلومات نه خپروي. همداشان په دې پیښه کې دولت خان په نوم باندې یو حوالدار هم وژل شوی دی چې دا د لویو مومندو ځایي سیمې اوسیدونکی و او په همدغه برید کې د افغان امنیتي ځواکونو د لیزري عملیاتو ښکار ګرځېدلی او دا په همدغه عملیاتو کې وژل شوی دی. درنو لیدونکو زموږ دغه خپرونه او د دغه 24 ساعتو پیښې په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.